د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې تجربه کار لوبغاړی مشفق الرحیم پاکستان ته له دورې کولو انکار کړی دی. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. بنگلاديش کرکټ بورډ نن شنبه د پاکستان په وړاندې د 3 شلوريزه سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې د یاد لوبډلې پیاوړی او تجربه کار لوبغاړی مشفق الرحیم پکې شتون نه لري. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې ټاکونکی ډلګۍ مشر منهاج العابدین وایي چې مشفق الرحیم وړاندې دوی ته د پاکستان د دورې د نه سفر په اړه خبر ورکړی و. ویل کېږي چې مشفق الرحیم د شخصي ستونزو له کبله د پاکستان له دورې انکار کړی دی. د مشفق الرحیم نشتون به د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې لپاره یوه ستره ضربه وي. د پاکستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به 3 شلوريزه سیالیو لومړۍ شلوريزه سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 24 نیټه په لاهور ښار کې ترسره شي. د دغو سیالیو لپاره بنگلاديش محمد الله د لوبډلې کپتان نومولی او همداشان د زیاتې مودې وروسته تمیم اقبال ته هم په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. بنگلاديش لوبډله محمد الله لوبډل مشر سومیا سرکار، نعیم شیخ، نجم الحسین شانتو، لتنداس او داسې نور دي. د یادولو وړ ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور ښار کې په سریلانکایي لوبغاړو د بس په موټر له حملې وروسته هیڅ خارجي مشهوره لوبډله پاکستان ته د سفر لپاره د ورتګ زړه نه ښه کوي. په یاد برید کې 6 سریلانکایي لوبغاړي ټپیان شوي وو. پاکستان هر ځل نړیوالو لوبډلو ته د خپل هیواد د امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو سره د دې بهرنۍ پیاوړې لوبډلې د پاکستان د امنیت په اړه شک لري او هلته له دورې انکار کوي. پاکستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې دا ځل ټولې پاکستان سوپر لیګ سیالۍ دننه په پاکستان کې ترسره کړي، خو سر له اوسه ځینو بهرنیو او مشهورو لوبغاړو هلته له ورتلو انکار کړی دی.